اکثر د علاقو ته مونږ لاړ شو جنازه یا سي پروګرامي خلک وایي چې تقریر کې دا وایي چې په دې کلی کې جګړې دي جګړې دي رور د رور سره اړام دی ترزوی د ترزوی سره اړام دی ماماز وی سره اړام دی څوک د چا سره ترور وی سره څوک د گاونډي سره زه خپل تقریر کوم دا خبره خو به یو کلی کې نه خو بار کلی کې بهر حال زه خپل تقریر وکم آخر کې بس یو د درې خبره وته وکم مې چرور ضرور سره اړام دی دې په غلطه دی دا اړام ته د شیطان سر پکار دی ضرور او ضرور په منځ کې شیطان دی او سرور ما تخکاری دا شیطان ما ته ورې نخکاری اینا دا شیطان پکا چې دا یو روموي چې دما دغه شیطان دشمن دی هغه بل روموي چې دما شیطان دشمن دی نوروري پروري باندې پاتې شو یو روړ دی یو وینه دا یو کور کې یو ځای کې راغټ شو یو ځای کې خوراکونه شو یو مور او پلار دی یو کله یو شان عقل دی یو شان علم دی هر شی یو شان دی یو شان جامع به تر اوسه پورې اچولې اوس مارور زما دشمن د کومه طرف شي معلومیږي چې دا مینس کې شیطان دی شیطان ته پکې قتل پکار دی آسان شو اوس دشمنه د زمونږ بعضی خلک راوږي و د خارختيږي چې دشمنی کو نو مزیدار دشمنی ده ټوپک پکې نشتا چاړه پکې نشتا وینه تو یول پکې نشتا کینه پکې نشتا بغض پکې نشتا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم پورس کی یو درې پیری یا پنځه پیری یا وو پیری یا نه پیری یا یولس پیری سونه ګران کار دی اعوذ بالله به یولس پیری زه په دې خو 15 غنټې تیری نیم منټه په نه لګي اعوذ بالله څونه آسان علاج شه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ما شوم لورسي نارینه لورسي زنانه لورسي کارګران دي کار آسان دي شیطان په دې باندې تفکی او یا آیاتونه چاله ورزي دلته د کلی تاسو په پیژنې نسیم امیر صاحب اوس بټخېله کې موږ سره ته ملاقات وشو هغه ما ته وی چې باباجي صاحب سره ځکه ناسم اکثر باباجي صاحب د موږ د سهن کې بناستو یا بدلته ناستو وی ما ته چې د شیطان غلبه ډیره باباجي صاحب د شیطان غلبه ډیره وی ما ته چې امیر صاحب دا وایا کنه دا آیاتونه وای درې پر رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان يحضرون اے الله پاکا ز پناه غواړم پتا سره دا غټونګو د شیطانانو نه چې دې دا کوم وسوسه اچي چې دې دا کوم ټونګي اچي واعوذ بک رب ان يحضرون پناه غواړم پتا سره رب زما چې دې په ما باندې حاضر شي دا غینه زه پناه غواړم هدایتونه درې پیری وای اوس دا د باباجي صاحب نما په ذاتی د سینې دی او مشران اوریدل نشم ویل تاسو به اوریدلی په ماته ذاتی نه اوریدل دا مې د امیر صاحب نه په بڑخېله کې اوریدل او دا علم د انسان دا حکمت د انسان د بار رخصوي شی چې کوم دې بیا مونږ واخلې به الحکمت ضاله المؤمن دا رخصوي شی د مؤمن دی بس کوم دې ته حاصل شو حاصلې به سترګې به بیا نه پټه بیا به حاصله شریعت کې انسان چې د شریعت نه خبر شي کار ډیر آسان شي دا موږ ځان ته کار د دیو جن ګران کړي چې دا موږ ته د شریعت نه خبر نه لوی لوی دعاګانو پسې ګرځو او لوی لوی آیاتونو پسې ګرځو آسان علاج دی یو سړی قرآن نه دی ویل د سره مې علاج تا یو سړی قرآن ویل دا غ سره مې علاج تا کلم داسې ګناګار سړی کنه د تجربه نه حاصلې کله چې یو سړی نیکوکار سړی او د شپېتو کالو ته ورسي دی او یو کالو ته ورسي دی اتیو کال عقل څومره سیوا شي توکل څومره سیوا شي د الله نه ير څومره سیوا شي ارش کې زیادت راشي چې ګناګار سره چې څومره عمر تیریږي بس تجربه نه حاصلې ګډ وډو باندې بسري دا د شیطان کار خو ټول نغړ ګناګار هم ګناګار یو خو ټول نغړ ګناګار خو د الله برای راست دشمن دی نو دغه تجربه د کم ځای حاصل شي
بس دی په هغه دو باندې ورځي او په هغه لار باندې ورځي چې د مخکې نه کمې لارې نو د مخکې نه چې کمې لارې خو انسان ته معلومي که نه څنګه شروع کېږي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دې سړی وایي بس لارې ته پرېښودل نه دي پکار چې به دې لاره را روان شي لارې نه مخکې چې کله دی را روانېږي نو بس هلته دې توړ کوي یا شریعت کې قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم مسلمانانو ته دا حکم دی چې دې نظر ښکته کړي بس چې نظر دې ختم کړو شیطان دو کار د سره نه کوي نو که سړی دا ویلی شي د آیاتونه ویلی شي نو ښه خبره ده آسان دی رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون دا آیاتونه درې پیرې ویلی شي کني اعوذ بالله من الشیطان الرجیم څونه آسان کار شي 9 پیرې وي 11 پیرې وي کله د شیطان غلبې په وخت کې 3 پیرې 15 پیرې 11 پیرې 9 پیرې څومره طاق څومره ویلی شي نو وایي دی او ورسره د بسم الله الرحمن الرحیم وي بسم الله الرحمن الرحیم یا بسم الله وعلى برکت الله روټه د شروع کوله به بسم الله سره شروع کو شیطان بر سره نه خوري شیطان چې زور اور دی خو موږ زور اور کړي بار ولیاس اډو کې بخوري یا سب بخوري دلته مزیدار روټه ته کینی موږ سره مزیدار سړی لاس وینځي اعوذ بالله بسم الله وي شیطان سره بیا دي کور ته سړی دي بسم الله الرحمن الرحیم شیطان سره نه دلږي سمرا علی آسان علاج شو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم که چاله قرآن ورزی که چاله نورزی که نارینه دی که زنانه دی اعوذ بالله و ملقام خاوزی و بسم الله و ملقام خاوزی نو سونه زور اور شعر د کوم زمانو نه را روان دي علاج سمرا آسان دي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم شریعت ووټو کو کې دا جواب کړي او دې ماته زور اور ولې دې ولې دشمن کوم زولې نه پکا دا چې دې په دشمنه باندې ونیسم الله ته بزنیز دیشه الله ته بزنیز دیشه او چې د زمانم نو بس د دوست شوم نعوذ بالله الله نه لری شو نو خو وانه چې الله ته نږدې شي کنه دا وړو چې د الله نه لری شو نو دشمن او ښکارا شه علاج مو شو چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم دا معلوم شو چې په کوم طرف باندې راځي نه اقا طرف انسان ته اکثر معلومي الته دې اعوذ بالله بسم الله وای بس وسوسه به الته ناکامی الته بدی پشاکی او الته بدی پشامانی زی الله دې کی چې موږ ټول ته الله پاک توفیق را